چې کتابتون ته ننوتل یوه پیغله نجلۍ مشال په لاس کې ولاړه وه. په لومړي نظر احمد پوه شو چې د نجلۍ په اړه د ده اټکل غلط و. د خفګان او اندېښنو سره سره د هغې په مخ کې ډېره تازګي وه. هغې چې احمد ولید مخ یې بل لوري ته واړاوه. احمد علي ته وویل دا به غوره نه وي چې مړی بهر چیرته ښخ کړو؟ علي د ځواب پر ځای نجلۍ ته وکتل او هغې ځواب ورکړ نه، د دې لپاره وخت نشته، تاسو بیړه کوئ. احمد وویل زما اوس هم نظر دا دی چې مړی دلته ډېر پرېښودل خطرناک دي. تر سبا پورې به دا دومره بوی وکړي چې تاسو ته به په دې کور کې اوسېدل ګران شي، او که د قسطلې پوځیانو د دوی لټون پیل کړ نو د بوی له امله به یې پیدا کول ورته اسانه وي. تر لږ ځنډه به سپوږمۍ ولویږي، بیا به یې زه پر اوږه کړم او په څلور لارې کې به یې وغورځوم. نجلۍ وویل موږ دلته نه پاتې کیږو، تر سبا پورې دغه مړی موږ ته د څه خطر سبب نشي کیدای. تاسو چیرته ځئ؟ زه تر دې وړاندې چې څه درته ووایم له تا نه غواړم وپوښتم چې دلته د څه لپاره راغلی یې؟ احمد ځواب ورکړ زه له غرناطې څخه قاضي ابو جعفر رااستولی یم. هغه شیخ ابو یعقوب ته پیژندلیک هم را کړی و. اوس تاسو نوکر راته وویل چې هغه بندي دی. ماښام مهال زه دلته راورسېدم. له ښاره بهر په یوه سرای کې پلی شوم. نیت مې و چې د شپې هملته پاتې شم او سهار دلته راشم، خو د ماښام لمانځه لپاره سرای ته نږدې یوه جومات ته ولاړم. چې له لمانځه نه راووتم د سرای د مالک زوی احوال راکړ چې پولیسو مې آس ضبط کړی دی او څو تنه سرتیري اوس په سرای کې زما انتظار کوي. هماغه هلک د دې کلي لاره راوښوده. نجلۍ څکه شوه، ویې ویل تا به هغه ته ویلي وي چې غواړې زما له پلارجان سره وګورې؟ نه، ما هغه ته هیڅ نه دي ویلي. هلک زه کلي ته نږدې پرېښودم او بیرته ولاړ. بیا د سړک پر غاړه یوه جومات ته ننوتم. هلته یوه سړي لمونځ کوه، هغه ماته د دې کور لاره راوښوده. ستا باور دی چې هغه د حکومت جاسوس نه و؟ نه، هغه پر ما د حکومت د سړي ګمان کوه. په غالب ګمان همدغه سبب و چې زما په مخ کې هغه ستا د پلار د نیول کېدو یادونه ونه کړه. زه افسوس کوم، پر دې خبر نه وم، که نه په دې وخت کې مې نه غوښتل تاسو پریشانه کړم. نجلۍ وویل قاضي ابو جعفر د پلارجان انډیوال دی. هغه چې په تیرو ورځو کې تلې تلې ته راغلی و نو زموږ کره اوسېده. هغه ته د څه لپاره دلته راواستولې؟ ما غوښتل ستا د پلار په واسطه له ازادۍ غوښتونکو سره اړیکې ونیسم او اوس ښایي ته لاره راوښیې. نجلۍ په غمجنه لهجه وویل زه نه غواړم چې یو میلمه په خپلو مصیبتونو کې راسره ککړ کړم. تر اوسه خو زما په سبب تاسو او ان ټول کلی له یو خطر سره مخامخ یئ. ته خبر یې چې دوی له پاڅون کوونکو سره څه ډول چلند کوي؟ زه خبر یم، د مدرسې په مخ کې مې راځړېدلي مړي لیدلي دي. هغه مړي؟ بیا نجلۍ په دردناکه لهجه وویل دوی اونۍ وړاندې زما ورور او کاکا هم دغسې راوځړول. د هغې په سترګو کې د اوښکو په ځای د کسات اور ځلېدو. د احمد ژبه د هغې د احساساتو له ترجمانۍ ناتوانه وه. هغې سر ښکته اچولی و او خپلې شونډې یې ژولې. نجلۍ علي ته وکتل، ویې ویل علي موږ هغوی ته ورځو چې سپوږمۍ ولویږي روانېږو به. په تیاره کې خو به لاره نه ورکوې؟ ستا مطلب دا دی چې غواړې عبدالواحد دوی ته ورشې؟ هوکې. احمد وپوښتل عبدالواحد څوک دی؟ هغه اوس زموږ لارښود دی. که تا پرېکړه کړې وي چې له موږ سره په مصیبتونو کې ګډ شې نو له موږ سره تلو ته تیار شه. احمد په ډاډ ځواب ورکړ زه له غرناطې نه په دې نیت راوتلی یم چې له تاسو سره په مصیبتونو کې شریک شم. نجلۍ علي ته وکتل
ویې ویل علي ورشه د طلحه دوی د کور دروازه وشرنګوه، هلته به د هغوی نوکر ستا په انتظار وي. هغه ته ووایه چې موږ ځو او دی دې تر سهار مخکې د دروازې له مخې نه د وینو خاپونه ورک کړي. له کوڅې نه د تېرېدو څخه مخکې یوې او بلې خواته ښه څار وکړه، زه په دې ځنډ کې ځان تیاروم. احمد وویل زه هم در سره ځم. علي او احمد بهر ته ووتل. نجلۍ یوه بله شمه بله کړه او د پاسني پوړ یوې خونې ته ولاړه. تر لږ ځنډ وروسته احمد او علي همدغې خونې ته بیرته راغلل. احمد پر یوه کرسۍ کېناستو. ویې ویل ما لینده او توره په سرای کې پرېښودل، که امکان لري چې دلته څومره لیندې او غیشې وي راوایخله، کیدای شي په لاره کې مو په کار شي. علي وویل اوس به یې راوړم، او بیا جګ شو. له بلې خونې څخه یې یوه لینده او د غیشو ډکه کڅوړه راوړه. له علي سره تر څو خبرو وروسته احمد د خیالونو په نړۍ کې ورک شو. هغه د لومړي ځل لپاره د انسانیت دوه دښمنان وژلي وو او اروا یې د دغې وضع پر خلاف احتجاج کاوه چې یو داسې انسان یې تورې اوچتولو ته اړ کړی و چې د ګلانو په مسکاو کې یې سترګې غړولې وې. د ده زړه د داسې نظام پر خلاف له ګیلو ډک و چې د لکونو انسانانو له خولو څخه یې د خوښیو خنداګانې تښتولې وې. ده په خپل زړه کې ویل اندلیس یو وخت یو جنت و، خو د څو ځان غوښتونکو انسانانو له لاسه پر دوزخ بدل شوی دی. په لکونو انسانان یوازې د څو تنو د بېدینۍ او لارورکۍ سزا ګالي. خدای تعالی دغه دنیا څومره ښکلې پیدا کړې ده، خو انسانانو بیا څومره مسخه کړې ده. تقدیر د سړیتوب په بڼ کې د ګلونو چمن راټوکولی دی، خو د دې بڼ نه اهله او بدنیتو مالیانو د ازغیو پر ډیرۍ بدل کړی دی. احمد ته په وار وار دغه نجلۍ وریادېده چې پلار یې بندي شوی و او ورور او تره یې د دې کور په مخ کې په څلور لارې کې غرغره کړي و او د دې په زړه کې د انسانیت د هغو دښمنانو پر خلاف د کسات اور په غرغړو و چې د اندلیس په ساره او اوږدو کې یې د دغسې زرګونو خویندو او لوڼو د ژوند راحتونه ترې اخیستي وو. د ده ضمیر ورته وویل احمده، ته په دې مجلس کې د خوږو نغمو د اورېدو لپاره نه، بلکې د زړه سوري کوونکو چیغو د پورته کولو لپاره پیدا شوی یې. دې بڼ ته د پرخې پر ځای هغو برېښناوو ته ډېره اړتیا ده چې د ازغیو دغه انبارونه وسوځوي او ایره ایره یې کړي. د چا د پښو غږ اوچت شو. ده مخ ور واړوه او ناڅاپه یې له کرسۍ څخه ټوپ وواهه. د دیوال تر څنګ ودرېد او توره یې له پوښه راویستله. د یوه زغره اغوستي سرتیري لور ته یې کتل. چې کله زغره اغوستی سرتیری ونه خوځېد نو هغه علي ته وکتل. علي وویل ته ولې ووېرېدې؟ دا هماغه ده. احمد نجلۍ وپېژندله، خجالت شو او توره یې بیرته په پوښ کړه. نجلۍ وویل وبخه، دا مې په خیال کې نه راتلل چې ته مې ناڅاپه په دې جامه کې ووینې نو اندېښمن به شې. دا زما د شهید شوي ورور زغره ده. نور موږ باید روان شو. احمد وویل کومه داسې لاره نشته چې د کور دروازه د ننه له لوري ټینګه وي او موږ په بله لاره ووځو. د دروازې خلاص پرېښودل او یا له بهر نه کلب کول یې خطرناک دي. ما دا بندوبست کړی دی، موږ به د ګاونډي له کوره بهر ته وځو. علي ته دا شمه مړه کړه او دی پاس راوله. علي شمه پوکړه او له احمد سره په نجلۍ پسې شول. د کور له یوه کونج څخه پاسني پورته په زینو وختل او هلته یوې رڼا کوټې ته ورننوتل. نجلۍ شمه راواخیسته. له دې خونې څخه تر دریو نورو خونو تیر شول او بیا د کونج یوې پراخه کوټې ته ننوتل. هلته یې شمه مړه کړه او کړکۍ یې پرانیسته. بهر ته یې وکتل. ویې ویل ترورې موږ درشو. د کړکۍ له بل لوري څخه غږ راغی بیړه کوئ. د څنګ د کور بام له دې کړکۍ نه کوم 5 فوټه ښکته و.
دوی درې واړه یو په بل پسې پر بام ورښکته شول. هلته دوو ښځو د دوی انتظار کوه. دوی له هغو سره یو ځای لاندې غولي ته ښکته شول او کوڅې ته وتلې دروازې ته ورسېدل. هلته یو کس ولاړ و. دروازه یې پرانیسته. ویې ویل ما تر لرې لرې ځایه څار وکړ. اوس شاوخوا هیڅوک نشته. بیا هم تاسو ډیر پام کوئ. علي ته دوی د لوی سړک پر ځای په بله لاره بوځه. تر فصلونو د سیند لور ته تللې د خوړ لاره ډیره خوندي ده. نجلۍ وویل هغه مړي د کتابتون تر څنګ په پسخانه کې دي. دا به غوره وي چې تاسو هغه کوم بل ځای غلي کړئ. لورې غم مه کوه. هغوی ته زموږ له لورې ووایه چې موږ ستاسو د هر امر انتظار کوو. لږ پام کوئ. خدای مو مل شه. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.